نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما عزتمندو، نن به درته د ماشوم د زیل د ختمولو دپاره کوم ماشوم چې ډېر زیات جاړي د هغه علاج به درته ښیمه چې دی ولې جاړي، دا وجه څه وي، او یو داسې عمل درته ښیم کله چې تاسو دا عمل وکړئ ماشوم زیل او جړه به بالکل ختم شي. دا ماشوم به بیا نه جاړي. بعضې ماشومان داسې چې هغه د مور پې نه روي، د مور پې نه اخلي نه خوري، او بعضې ماشومان ډېر زیات جاړي، نو دا هم د تعویض او د جادو اثر کېدلی شي. اوس د هغې توړ په قرآن مجید کې رب العالمین ایښودلی. عامران لقد غنمزې خپله د دې توړ چې کوم دی قرآن مجید کې پروت دی، که جادو وي که تعویض وي که هر څه وي. کم یو ماشوم چې دی هغه جاړي او زیل کې ډېر زیات یا د مور پې نه خوري یا بل څه مسله پکې ده یا هغه انتهایی کمزوری دی، نو که تاسو له یو داسې ماشوم څوک راولي یا د ستاسو کورونو کې په خپله داسې ماشومان وي چې هغه د مور پې نه خوري یا هغه چې کوم دی انتهایی جاړي زیل کوي وغیره، نو د هغې دپاره تاسو د ماشوم په بالکل ځان ته آمنې سامنې کېنوئ. کله چې د ماشوم ځان ته کېنوئ بیا به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، الحمد به یو پیړۍ ووایئ، او سورې کوثر به 3 کرته ووایئ، او اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق به 3 ځله ووایئ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، دا به 3 ځله ووایئ، او بیا به په دې ماشوم باندې شف وکړئ یا پې کف وکړئ. الله جل جلاله به د دې سره د ماشوم ته شفا ورکړي، رب العالمین به د ماشوم ښه کړي. دې نه علاوه که یو انسان والا تعویض جوړوي، نو دا تعویض جوړولو یوه طریقه دا ده چې سورې کوثر به ولیکي 3 ځله، سورې کوثر به 3 ځله ولیکي او په هر کرت به سره لیکي بسم الله الرحمن الرحیم، او دا تعویض به ماشوم ته غاړه کې واچي، انشاءالله د نظر بد د هر څه نه به محفوظ وي. خو د دې خبرې لحاظ به ساتئ کله چې دا تعویض ورته په غاړه کې واچوئ، نو یو د ګنده ځای چې وي هغه د ګندګۍ والا ځای ته به نه وړئ، ځکه د قرآن مجید یو پاک مزیدار سنت دی، دغه صورت دی. نو که کوم یو انسان دا تعویض به دومره چې کوم دی آداب لحاظ ساتئ چې کله هم تعویض تاسو په دې مټ باندې تړلی په غاړه کې مچولی وي، نو دا به یو ګنده ځای ته نه وړئ. نو دغه یو عمل دی د ماشوم د زیل ختمولو دپاره، د هغه د جړه ختمولو دپاره، او هغه چې هر وخت جاړي یا په هغه باندې بد نظر لګېدلی وي، نو د هغې توړ دغه دی چې دا کومې دواګانې مې درته وښودې. که دغه چاته ګرانې وي نو کم از کم دومره دې کوئ چې 3 کرته دی دا سورې کوثر وایي، 3 کرته دی بیا قل اعوذ برب الفلق وایي، او 3 کرتې دا دغه وایي قل اعوذ برب الناس صورتونه دی وایي 3 کرته، او په معصوم باندې دی بیا چې کوم دی شوب کوي یا پې باندې چوب کوي. انشاءالله چې دې سره به رب العالمین د ماشوم ښه کړي. بعضې ماشومان داسې چې باوجود د دې هم هغه ډېر زیات زیل کړي، او بعضې ماشومان داسې چې هغه بالکل په هغې باندې غوټې سمې راشي، په جړه کې دومره د حد نه سیوا شي چې سمې غوټې پې باندې راشي. اوس د هغې دپاره چې د دوی دا جړه مکمل ختمه شي، دا کومې غوټې چې د جړه په دوی راځي چې دا مکمل ختمه شي، نو د هغې دپاره تاسو دا ماشوم به راولئ چې هر ماشوم وي، د هغه په دې ښي غوږ کې به اذان وکړئ او په دې ګس غوږ کې به اقامت وکړئ، او بیا به آیات الکرسي به 9 کرته ووایئ. 9 کرته به یې داسې ووایئ چې کله یو ځل پوره شي ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم به 9 ځله په یو ساه باندې ووایئ. بیا به یې شروع کړئ، نو 9 ځله به دغه ووایئ آیات الکرسي، لیکن دغه آیات دغه چې کوم دی جمله ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم، دغه جمله به په یو ساه باندې 9 کرته وایئ په هر ځل باندې، او دا بیا په دې ماشوم باندې شف کړئ، انشاءالله رب العالمین به دغه ماشوم ته شفا ورکړي، بیا به نه جاړي نه به زیل کوي او نه به هغه باندې بد نظر اثر کوي.